نن په واتساپ باندې غږیږو. واتساپ داسې یو اپ دی که د انډرایډ یوزر یا د آی او ایس یوزر که هر یو وي دواړو کې د واتساپ استعمال ډیر زیات دی. نو واتساپ اپلیکیشن کې هر وخت کله نا کله نوي نوښتونه کیږي. نو نن په دې ویډیو کې داسې فیچر په اړه خبرې کوم کوم چې واتساپ کې راتلونکي دي او یا واتساپ کار پرې روان کړی. نو هغه کوم فیچر دي په دې باندې د پوهېدو لپاره به د ویډیو ما سره تر اخره پورې ګورئ. السلام علیکم، زه یم احمد او تاسو ګورئ سمارټ افغانستان. زه به دلته یادونه وکړم چې دا د واتساپ اینډ ډیولپمنټ فیچر دی. د دې مطلب دا دی چې د دې فیچر زیات چانسز شته چې راتلونکي وخت کې به راځي او ډېر کم چانسز شته چې شاید رانه شي. ولې که واتساپ داسې تصمیم ونیسي چې د دې فیچر جوړېدو باندې ډېر وخت لګي یا د چا خوښېږي نه، نو د دې په وجه شاید چې رانولي، خو د دې چانسز ډېر کم دي. نو را به شو اول فیچر دا کوم چې واتساپ کې راتلونکی دی. دا فیچر شخصا زما خپله هم ډېر خوښېږي. که چیرې هم دا واتساپ کې راشي نو دې سره به ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. دا فیچر دی واتساپ چاټ سټوریج. اوس اکثر هم داسې کېږي که چیرې تاسو نوی موبایل واخلئ یا خپل واتساپ کوم بل موبایل کې خلاصوئ، په هغې کې د واتساپ ډیټا چې کومه ده که چیرې تاسو هغې بیک اپ نه وي اخیستی یا مو د واتساپ هغه فولډر کوم چې ستاسو موبایل کې سټور شوی دی هغه نه وي کاپي کړی، نو تاسو به د واتساپ ټوله ډیټا له لاسه ورکړئ. د ستونزه هلته ډیره راولاړېږي کله هم چې د آی او ایس سیسټم نه انډرایډ ته راوړئ یا د انډرایډ نه آی او ایس ته راوړئ، دلته ستاسو د واتساپ ډیټا له لاسه ورکول کېږي. ولې چې که چیرې هم تاسو آی او ایس سیسټم کې واتساپ بیک اپ اخیستی وي هغه په آی کلاوډ کې. آی کلاوډ د آی او ایس ځانګړی فیچر دی کوم چې انډرایډ کې نشته. نو په دې درمیان کې تاسو خپله ډیټا له لاسه ورکوئ، خو اوس واتساپ غواړي چې دا هر څه بدل کړي. اوس به ستاسو دا ډیټا واتساپ په خپلو سرورونو باندې بیک اپ کوي، کوم چې زما په اند ډېر یو ښه ګام دی. ولې که چیرې هم تاسو خپل موبایل بدلوئ یا د انډرایډ نه آی او ایس ته راوړئ یا د آی او ایس نه انډرایډ ته راوړئ، دلته زما مطلب دا دی که چیرې ساده ژبه کې به ووایم آی او ایس زه د آیفون موبایل یادوم او انډرایډ هواوی، سامسونګ، ویوو او نور داسې موبایلونه چې کوم دي هغه زه یادوم. نو په ډېر په اسانۍ سره به تاسو د واتساپ ټوله ډیټا واپس لاسته راوړئ، ولې چې هغه ډیټا به د واتساپ په سرور باندې بیک اپ شوي وي. نو دا زما په اند ډېر یو ښه ګام دی. ګورو به چې دا فیچر به واتساپ کې کله راځي. بل فیچر کوم دی چې واتساپ کار روان کړی هغه ایډوانس سرچ فیچر دی. عموما داسې کېږي که چیرې هم چې تاسو واتساپ کې څه سرچ کوئ نو هغه د سرچ فیچر کوم چې واتساپ کې دی هغه اوس بهتر جوړول غواړي دوی. مخکې به صرف تاسو ټیکسټ سرچ کاوه، نو اوس به تاسو ایمیج، ایموجي، ویډیوز، لینک او داسې نور کوم ډاکومنټس یا څه چې هغه تاسو په اسانۍ سره به سرچ کوی شئ. او یو کانټیکټ باندې چې کلیک وکړئ په هغې کې غواړئ چې کوم څه سرچ کړئ نو د ایډوانس سرچ فیچر په واسطه به صرف د هغې چاټ هسټري کې به تاسو سرچ وکولی شئ. تاسو چې سرچ کې څه پکاري همغه به تاسو ته وښایي. نو دا هم یو ښه ګام دی. بل څه موده مخکې واتساپ ډارک موډ فیچر اضافه کړ کوم باندې چې ما ویډیو هم جوړه کړې وه، هغه د زیاتو خلکو خوښ شو. نو اوس غواړي چې واتساپ ویب کې هم ډارک موډ راولي. نو ګورو به چې واتساپ ویب کې به څنګه ښکاري. واتساپ ویب هغه دی کوم چې په کمپیوټر کې یا لیپټاپ کې استعمالیږي. نو تاسو کولی شئ چې خپل واتساپ په کمپیوټر کې په اسانۍ سره استعمال کړئ. نو دا هم ښه ګام دی، ولې چې واتساپ استعمالولو ته که موږ وګورو نو د دې استعمال ډېر زیات دی، په کمپیوټرونو کې هم ډېر زیات استعمالیږي. نو که هغې کې ډارک موډ راولي نو دا به ډېر ښه کار وشي. بل فیچر کوم چې به واتساپ اډ کوي هغه ان ایپ براوزر دی، کوم چې مخکې موږ په ماسنجر او فیسبوک کې لیدلی. اکثره هم چې فیسبوک کې کوم لینک وي نو موږ غواړو چې هغه خلاص کړو، کله هم چې په هغې نه موږ کلیک وکړو هغه په فیسبوک کې دننه موږ ته خلاصېږي. نو واتساپ کې دا فیچر نو اوس واتساپ په دې باندې کار روان کړی چې ان ایپ براوزر راولي په واتساپ کې دننه. د دې په ترڅ چې کوم څوک تاسو ته لینک ولیږي نو کوم بل براوزر ته به ستاسو ضرورت نه وي، ډایرکټ به په واتساپ کې خلاصېږي درته. د دې نه واتساپ ته دا فایده کېږي چې تاسو به کوم بل براوزر ته نه ځئ او تاسو ته دا فایده کېږي چې ستاسو موبایل نه به لوډ کم راځي. ولې کله هم چې تاسو بل براوزر خلاصوئ هغه موبایل باندې لوډ اچوي،
کچېرې په وټساپ کې دننه هغه لینک خلاصیږي نو ظاهره خبره ده چې ستا موبایل نه به لوډ کم راځي. بل فیچر کم چې وټساپ ور زیاتوي دا داسې یو فیچر دی کم چې سنیپ چاټ کې موجود دی. اصل کې وټساپ په میسیجونو کې دننه نوي قسم ته میسیجونه اټکوي چې نام یې سیلف ډسټریکټ میسیجز دی. دې کې به کیږي څه که چیرې تاسو کوم ملګري ته میسیج کول غواړئ نو تاته به یو ټایمر ښکاري شي چې تاسو د میسیج څومره وخت لپاره سیلف ډسټریکټ کوئ. ښه میسیج به ستا ملګري د لیدو او یا ویلو نه بد به کم وخت چې تا هلته په ټایمر کې ورته سیټ کړی و نو هغې وخت نه بد به دا میسیج پخپله ترې ډیلیټ شي. دا اصل کې داسې یو شي لپاره دی چې ته غواړې بل کس ته میسیج ولیږې او نه غواړې چې د هغه کس سره ستا ثبوت پاتې شي. هلته وخت ورکه چې د دې وخت نه پس ته دا میسیج خپله ترې ډیلیټ شي نو د دې فیچر په ترو به هغه میسیج خپله ترې ډیلیټ کیږي. نو دا ډیره جالبه ده. انټرنیټ کې یو اصطلاح ده کیټ فیشنګ کم چې ته د انټرنیټ نه خبر را واخلې لږې بدل را بدل کې او نورو سره یې شریک کړې. اصل کې قانون سبا د کرونا وایرس خبره وکړو نو ډېرې ځایونو کې دا فلم کمې صحنې را واخلي او وایي چې دا وګورئ چې د کرونا مریض سره څه کیږي. نو دا قسم ناسم خبرونه کم چې وټساپ کې ډېر خپرېږي د دې ناسم خبرو د بچ کېدو نه وټساپ نوی فیچر اډ کوي چې نام یې سرچ بای ایمیج دی. که چیرې تاسو ته کوم څوک تصویر راولیږي او هغه درته ووایي چې دا تصویر د دې شی دی یا د دې پیښې دی نو دا به تاسو سرچ بای ایمیج فیچر په ترو وکولی شئ چې دا ایمیج سرچ کوئ او تاسو وګورئ چې آیا دا زما ملګری رښتیا وایي او که دروغ. اصل کې به کیږي داسې چې تاسو هغه تصویر سرچ بای ایمیج فیچر کې اډ کړئ هغه به ځي ګوګل کې به سرچ کوي او تاسو ته به ښایي چې دا تصویر د څه شي دی. نو دا به هم یو ډېر جالب فیچر وي. نو هیله لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. که چیرې مو خوښه شوې نو دا ویډیو ضرور در سره لایک او خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ او که چیرې تاسو دې چینل ته نوي وئ نو دا چینل در سره سبسکرایب او بیل نښانې هم کلیک کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. د لیدو مو منندوی یم. د خدای په امان.